ओके پرون موږ تاسو په سپورټ او ریزिस्टेंस باندې خبرې وکړلې ول چې سپورټ شته وای او ریزिस्टेंस څه ته وای په دغه موضوع باندې وغږېدلو. Yes, you can tell me what is support. Support شه ده قیمت نه پورته کېږي. resistance قیمت نه ښکته ورځي. ها د سپورټ او د ریزिस्टेंस پر ځخ باندې موږ پرونه وغږېدلو. کله چې موږ یو چارت بند کوو په چارت کې موږ باید دوه ساحې په نښه کوو، یو سپورټ بل ریزिस्टेंस. دا ځکه چې موږ ته د ټریډ فرصت راکړي، چې راکړي د ټریډ فرصت موږ ته راکړي. که چېرته موږ سپورټ او ریزिस्टेंस ونه پېژنو نو موږ ته د ټریډ فرصت لاس ته نه راځي، او که موږ مارکیټ ته داخليږو بدون د هغې د پېژندلو نه نو موږ به د بګ لاس سره مخامخ شو، ځکه موږ به بې تدبیره کار کوو. زموږ پلان به معلوم نه وي، موږ مارکیټ داخليږو. نو دې لپاره چې زموږ پلان معلوم اوسېږي او په مارکیټ کې چې کوم ریشیو موږ ویلې چې 1:1 1:1 یا 1:3 ریشیو، له دې نه چې موږ استفاده وکړو رسک ریوارډ ریشیو، نو باید زه سپورټ او ریزिस्टेंस وپېژنم. که زه دغه ونه پېژنم نو زه نشم کولی چې منی منیجمنټ وکړم، رسک منیجمنټ وکړم، او یا ځان ته یو پرفیکټ ټریډینګ سیټ اپ وټاکم یا برابر کړم ځان ته. نو اوس دا خو موږ سره سپین چارټ ده، تاسو وګورئ چې دا موږ سره سپین چارټ ده. په دې چارټ کې اوس مالا خو په نښه شوي نه دي که نه چې کومه ساحه سپورټ ده کومه ساحه ریزिस्टेंस ده. موږ پرون خاصیتونه ویلې چې ځینې خاصیتونه دي، د هغه خاصیتونو پېژندلو سره موږ په چارټ کې سپورټ او ریزिस्टेंस ځان ته پیدا کولی شو. اول خاصیت شو سوینګ های ان سوینګ لو. دا موږ سره لومړی خاصیت پرون چې موږ وویلې سو سوینګ های او سوینګ لو، د جیګي نقطه او ټیټه نقطه. دې ته موږ څه وایو؟ جیګي نقطې ته موږ سوینګ های وایو. مثال دا ساحه شوه پرایس ترې راوغورځېد، صحیح ده؟ دا موږ سره سوینګ های ده او دا موږ سره سوینګ لو ده. له کومې ساحې نه چې پرایس را سوینګ شي وغورځېږي هغه سوینګ های ده موږ سره، او له کومې ټیټې نقطې نه چې پرایس څنګه شي جیګ شي هغه موږ سره سوینګ لو ده. لومړی خاصیت دا ده ته باید په چارټ کې سوینګ های او سوینګ لو وپېژنې. چې کله تا سوینګ های پیدا کړ، سوینګ های موږ سره ریزिस्टेंस ده، سوینګ لو موږ سره چې ده سپورټ ده. دا د یو خاصیت بنیاد باندې موږ کولی شو په چارټ کې سپورټ او ریزिस्टेंस وټاکو. اوس تاسو په دې چارټ کې وګورئ، په دې چارټ کې موږ سره سوینګ های او سوینګ لو معلومیږي که نه؟ ډېر نقطې موږ سره دی. ګوره دا چې ده موږ سره سوینګ های، دا چې ده موږ سره سوینګ لو، دا چې ده موږ سره او دا سوینګ لو. همداسې هره نقطه، دا نقطه، دا نقطه، دا نقطه، دا نقطه. تاسو کولی شئ مثال چې هر هغه ساحه دا وګورئ، دا نقطه اوس چې دا موږ سره سوینګ های ده او دا موږ سره سوینګ لو ده. نو تاسو په دې کې کولی شئ چې ډېرې نقطې پیدا کړئ داسې، او د هر ځای نه تاسو یو ریزिस्टेंस او سپورټ ډرا کوئ. اوس دا وګورئ په دې کې موږ سره دا سوینګ های ده او دا سوینګ لو ده. نو که زه ریزिस्टेंस ټاکم، ما خو تاسو ته زون ویلی و که نه؟ راځو د هغې نه مخکې هارزنټل لاین ته ښکاږو، بیا وروسته په زون باندې خبرې کوو، ټیک ده؟ نو تاسو به یو هارزنټل لاین راواخلئ، د همدې سوینګ های نه بیا څنګه کوئ؟ داسې ډرا کوئ. دا به څه شي؟ دا موږ سره ریزिस्टेंस شي چې په یو خاصیت باندې. په کوم خاصیت باندې؟ په سوینګ های او سوینګ لو پېژندلو سره. ښه ګوره موږ سوینګ های پیدا کړه پکې، نو سوینګ های چې ده ریزिस्टेंस ده او سوینګ لو پکې سپورټ ده. د دې په وړاندې سوینګ لو کوم ځای ده؟ دا ساحه ده که نه؟
نو خط به راواخلئ همدلته به چی وکړي خط کش کړي دا به چی شي موږ سره دا موږ سره سپورټ شي دا یو سپورټ ريزिस्टेंस شو ګوره ته کولای شي بل کوم ځای موږ سره دا موږ سره ګوره بل دا سوینګ هاي دا او دا سوینګ لو دا زه کولای شم چې ډېری نقطې سره داسې مثال وصل کړم دا به چی شي دا موږ سره سوینګ لو بشي دا به ريزिस्टेंस شي او دا به چی شي دا موږ سره سپورټ شي انډرسټاند اوس ګورئ دې ساحه ته چې کله بیا قیمت راغلی وګورئ ورزیدلی که نه سپورټ کې وګورئ دې ساحه ته چې کله موږ د سپورټ او ريزिस्टेंस خبره هم وکړه چې ريزिस्टेंस هغه ساحه ده چې موږ یې په نښه کوو که د بیا لپاره قیمت دې ساحې ته راشي بیا څنګه کوي ریاکشن ښیي بېرته راغورځېږي سپورټ هغه ساحه ده که د بیا لپاره قیمت چې د دې ساحې ته راشي امکان نشي ده چې بېرته پورته شي اوس تاسو وګورئ ما دغه زون چې انتخاب کړو ريزिस्टेंस مې انتخاب کړ دا زون که نه تاسو وګورئ دلته بیا هم پس ته موږ وایو ښه دا فیک آوټ ده ګوره وتلی بېرته داخل شوی قیمت ته دلته وګورئ ټیسټ کړی بېرته څنګه شوی ده پرایس بېرته غورځېدلی ده په سپورټ کې وګورئ ما دا زون سپورټ انتخاب ګوره بیا قیمت دلته راغی څنګه شوی پورته شوی بېرته دلته بیا قیمت راغلی بیا څنګه شوی پورته شوی ده نو که تاسو همداسې دا ډرا کې وګورئ مثال چې په هر ځای کې دلته وګوره دې ساحې ته چې قیمت راغلی څنګه شوی ده پورته شوی دلته بیا راغلی بیا پورته شوی ده نو دا موږ سره یو خاصیت و دا چې موږ سره یو خاصیت و چې د یو خاصیت په بنیاد باندې تاسو کولی شئ چې مې بندوه مه چې خلاصه پرېږده که تاوان نه شي موږ باندې دا د انډرسټینډ حماد دا خو دې لکه هم پرون ویلی و اوس دا وګوره دا سوینګ های دا سوینګ لو ده نو ته کولی شي چې واخلې سوینګ های نه خط کش کا او سوینګ لو کوم ځای کې ده دا وګورئ دې ساحې ته بیا قیمت راغلی څنګه شوی ده پورته شوی ده وګوره موږ دا زون چې انتخاب کړو موږ دغه زون سوینګ لو انتخاب کړله دا زون ما ویل کن سپورټ کې چې بیا لپاره قیمت دې زون ته راځي څنګه به کېږي پرایس امکان لري چې بېرته پورته شي اوس دا وګوره بېرته پرایس دی چې نه پورته شوی ده ريزिस्टेंस ته دا وګورئ موږ وایو چې کله بیا قیمت دې ساحې ته راځي راغورځېږي به دا وګورئ قیمت دې ساحې ته راغلی یو ډراپ یې کړی ده ښه بیا وروسته موږ بریک آوټ یې شیان وایو تاسو ټول پوهېږئ ګوره یو دغه شو یو دلته هم ده ګوره دې ځای نه زه هم تېرولی شم ټیک شو بل سپورټ زه کوم ځای تېرولی شم د دې ځای نه دا هم سپورټ ده ما سره بل سپورټ ما سره دا هم ده دا وګوره چې په هر ځای کې سپورټ زه ډرا کړم دا وګوره دا سپورټ دلته بیا چې ده بیا سپورټ ده ګوره نو موږ کولی شو ډېر سپورټونه څنګه کوو ډرا کړو ډېر ريزिस्टेंسونه ډرا کړو فی الحال نه فی الحال موږ داسې یو صفت یو صحیح ده وروسته موږ به میجر نظر کې ونیسو که دا صفتونه موږ ختم کړو بیا موږ پوهېږو چې کوم نظر کې ونیسو ښه دوهم صفت چې ده دا خو لومړی صفت و چې یو سوینګ های او سوینګ لو and swing low دا خو فرست صفت شو چې دا موجود وي موږ کولی شو چې سپورټ او ريزिस्टेंस ډراپ دوهم چې دا ملټیپل ریجیکشن ده چې دا ملټیپل ریجیکشن ده یوې ساحې نه چې بار بار پرایس غورځېدلی اوسېږي ملټیپل ریجیکشن څه معنا د یوې ساحې نه چې بار بار پرایس غورځېدلی اوسېږي او د یوې ساحې نه چې بار بار پرایس جګ شوی اوسېږي چې بار بار پرایس غورځېږي ريزिस्टेंس ده او چې بار بار پورته کېږي سپورټ انډرسټینډ اوس تاسو راشئ وګورئ زه بیخي دا پاکوم یو صفت خو موږ ویلې
اوس دوم صفت په بنیاد باندې موږ سپورټ او ريزिस्टेंस راکو. ګورئ مهمه ده چې دغه صفتونه په یو صفت موجود اوسېږي ښا یا په ډیر موجود اوسېږي او یا پکې اټلیست یو موجود اوسېږي. به ته کولای شې چې هغه زونه سپورټ او ريزिस्टेंस ډرا کړې. ها اوس تاسو وګورئ دلته کوم زونه مثال ملټیپل ریجیکشن منځ ته راغلی ده. چارټ هم سګورو ها چارټ هم کتلی شو تاسو وګورئ ها ځکه چارټ کې دغه ساحه انتخاب کوم دا وګورئ 1 2 3 4 او دلته هم دینه ورزیدلی ده. نو که ته به راشې ته به څنګه کې دا کومې ساحې چې ډېر ورزیدلی پرایس په نښه پکې ها ګوره 1 2 3 4 5 شپږ وارې هر خوا به ګورې صحیح ده هر خوا ته وګوره له کومې ساحې نه چې ډېر قیمت ورزیدلی وي هماغه څنګه موږ څه وي هغه موږ سره سټرانګ ریزسټنس بیا اوسېږي. بیا دا دوهم صفت ده ښه. اوس تاسو وګورئ چې کوم د کومې نقطې نه چې پرایس بار بار ورزیږي بار بار ورزیږي نو هغه موږ سره سټرانګ ریزسټنس کېدلی شي. دا بیا نسبت هغه سوینګ های ته څنګه ده ډېر اعتباري ده. دا ساحه وسه موږ سره بل سپورټ کوم ریزسټنس کوم ځای کې ده دا هم ده که نه موږ سره دا هم ده که نه دا هم موږ سره چې ده ریزسټنس ده که نه ځکه دې چې قیمت غورځېدلی ده خو له دې نه بیا څنګه ده له دې نه بیا دا ځای ډېر زیات سټرانګ ده. ولې سټرانګ ده ځکه له دې ساحې نه ملټیپل ټایم څنګه شوی ده پرایس ریجیکټ شوی ده. اټس اوکې مثال مور دین 2 مطلب 1 چې راغی بیا څنګه ده خو مغه سوینګ های سوینګ لو کې راځي. باید مثال که څومره ډېر ولري څومره چې ډېر ریجیکشن پوینټس موجود اوسېږي هومره د هغه ساحې کریډیبلیټي څنګه ده موږ سره زیاته ده. ټیک ده تاسو هغه زون په نښه کولی شئ چې له هغه ځای نه قیمت بار بار ورزېدلی وي بار بار ورزېدلی وي. اوس که ته ريزسټنس او سپورټ دلته ټاکې نو ته باید په دغه دواړو کې کوم ځای انتخاب کړې دا ځای ته باید انتخاب کړې ځکه د دې ځای څنګه شوی قیمت بار بار ورځي. یو هغه ده ګوره بل ته وګورئ 1 2 3 هلته م ورځېدلی که نه تقریبا دا زون زه هم څنګه کولی شم دا هم ما سره یو سټرانګ زون ده. دا زونه ولې سټرانګ ده ځکه 1 2 3 تقریبا دا واړه واړه ټول ریجکشن دي ګوره ښه دا وګوره هغه هم ریجکشن کې راځي او په کل کې موږ دا یو پوینټ هم نیولی شو. ها دلته بیا وګوره چې بیا هم غورځېدلی 1 2 تقریبا 4 واحدې پوینټ نه غورځېدلی ده. نو هغه زون چې د هغه چې نه ملټیپل ټایم غورځېدلی وي ته باید هماغه زون څنګه کړې مارک کړې. انډرسټینډ همدا شکل په سپورټ کې هم کولی شي. ها په سپورټ کې وګوره تاسو وګورئ دا زون بیخي کلیر دی. دا زون 1 2 تقریبا د بل هم ده که نه تقریبا له دې زون نه چې زه ډرا کوم دا زون نه ګوره څومره ډېر پورته شوی دی دا 1 2 3 4 5 وارې پورته شوی ده. نو دا زون نسبت دې زون سره څنګه ده ډېر قوي ده. دا بل صفت شو. تاسو به هغه ساحه انتخابوئ چې هغه ملټیپل ټایم ریجکشن شوی وي هلته. ټیک ده په ګراف کې به وګورئ مثال دا ګراف شو لاړ شئ بل ګراف وګورئ دلته راځو یو بل ګراف ګورو دې کې موږ ټاکلي دي تاسو دې کې ملټیپل ریجکشن پیدا کوي کوم ځای کې ده وګورئ ورته ملټیپل ریجکشن زون قوي زون چې پیدا کوم دی کې دا زونه
سکما تاسو باید داسې دا انتخاب کې بیا داسې مطلب چې ملټیپل ټایم مغجن ریجیکټ شوی اوسېږي. سپورټ کوم ځای انتخاب کوم درته تقریبا دا سهار ته سپورټ ته انتخاب کوم. ګوره 1 2 3 4 5 6 دا بریک آوټ راځي خاص 7 8 ټایمز د څنګه شوی دا پورته شوی ده ښه. نو بل ځون کولی شو مثال دا ځون هم ده که نه دلته مطلب څنګه کو ډرا کړو ولې تاسو به ملټیپل ټایم ریجیکشن ته ګورئ چې ته به ګورئ ملټیپل ټایم ریجیکشن ته به ګورئ له کومې ساحې نه چې پرایس بار بار ریجیکټ شوی اوسېږي هغه به تاسو سره بهترین زون اوسېږي. تاسو کولی شئ هغې زون نه یو سپورټ یا ریزسټنس ډرا کوئ. انډرسټینډ اوس تاسو وګورئ یو پوینټ دا ده بل پوینټ دا ده بل پوینټ دا ده بل پوینټ دا ده. زه کولی شم دلته چې ډرا کړم دلته زه یو سپورټ ډرا کړم. ولې په کوم اساس مې ډرا کړ ګوره یو پوینټ د بل پوینټ بریک آوټ ته پکې مه ګورئ ښه بریک آوټ تاسو به وروسته پوهېږئ بیا دا بل پوینټ دا بل پوینټ چې له همدې ساحې نه څنګه شوی پرایس پورته شوی که داسې راشو ته وګورئ د همدې ساحې نه بیا څنګه شوی پرایس چې راغلی یوه اندازه پورته شوی بیا بریک آوټ شوی ده ښه. دا مونږ بیا زون کې چې ونیسو په زون کې دا بېرته راځي چې راځي بس ته مونږ زون خبره کوو دا ټول په زون کې راځي دا وګوره دې چې نه بیا پورته شوی ده وګوره بهترین سپورټ ده مونږ سره زه یې کوچنی کړم دا اوس مونږ سره ملټیپل ټایمز پروجیکشن زون ده 1 2 3 4 5 انډرسټینډ. په دغه شکل باندې تاسو کولی شئ چې په چارټ کې ریزسټنس هغه ساحه انتخاب کړئ چې هغه نه بار بار پرایس غورځېدلی وي. سپورټ هغه زون تاسو انتخاب کړئ چې پرایس نه بار بار اپ شوی اوسېږي. که تاسو اوس دا انټري وکئ اوس تاسو وګورئ فرض کړئ تاسو دا زون مارک دلته مارک که صحیح ده ته راغلی ټریډ همدلته موجود و مارکیټ تا دا زون دی چې نه مارک کو ته وایه چې کله قیمت بېرته ساحې ته راځي زه څنګه کوم زه ټریډ کوم چې ټریډ کوې ته بېرته په دې زون کې چې لګې یو لانګ پوزیشن اخلې که نه خو لانګ پوزیشن د چی په اساس اخلې بای کوو مونږ که نه چې کوو بای کوو چې بای کوو ته په دې زون کې چې ګورې بیا ته په دې ساحه کې بېرته هغه کینډل سټیک ګورې چې به ګورې کم کینډل سټیک چې موږ وویلې ته په دې زون کې د هغې کنفرمیشن ته ګورې په بای سپورټ کې به چې ته ګورې ټول به بلش کینډل سټیک ته ګورې موږ چې وویلې راځي نه ده تقریبا بلش همر ده تقریبا ده ښه بلش کینډل سټیک دا خو تقریبا همر ده مطلب مونږ به لیکویډیټي سټیپ وایو ورته تاسو پوهېږئ په هغې باندې وروسته خیر لیکویډیټي باندې پوهېږئ بیا نو اوس ګورئ تاسو به همغه کوم کینډل سټیک چې تاسو ولوستلی په سپورټ کې به تا هغې ته ګورئ چې یو له هغه کینډل سټیک نه چې جوړ شي تاسو سره جوړ شي په ریزسټنس کې به چې ته ګورئ په ریزسټنس کې به د هغې برعکس ته ګورئ بیا ټیک ده اوس دا وګورئ دا مونږ ریزسټنس ده که نه چې ده ریزسټنس ده دا وګورئ دلته چې جوړ شوی ده انورټډ همر نه ده دا وګورئ دا چې ده هینګینګ مین ده که نه هینګینګ مین ده اوکې نو همغه همر ده ولته مونږ ته هینګینګ مین ویو صحیح ده دا وګورئ په دغه زون نه چې کله تاسو وګورئ په ریزسټنس کې به ته به دې دغه ته ګورئ چې ته به ګورئ
په ټول دې سیګنل ته ګوري دا اشاره دی ښه د مارکیټ نو ته په سپورټ کې به چې ګوري په سپورټ کې به ته د بولش کینډل ته ګوري او په ریزिस्टेंस کې به ته د بیرش کینډلز ته ګوري ګاټ اټ ته ډایرکټ به انټری نشي کولای ته به کنفرمیشن ته منتظر پاتې کیږي چې کنفرمیشن ته منتظر پاتې کیږي چې زه تراشم او دا زون ما انتخاب کړ د بای لپاره نو زه راځم مثال دا زون ما انتخاب کو چې بیا قیمت دلته راځي نو هغه نه بعد کنفرمیشن ته ګورم چې ما سره یو بولش کینډل جوړ شوی دا یا په دې زون کې ته ګوري په دغه ساحه کې ته انټری کې دلته ګورم موږ سره یو تقریبا همر دا موږ سره هم دا زون موږ سره ترتل شي او دلته لانګ انټری پلان کولای شي بیا ټیک ده اما 1 1 یا 1 2 یا 1 3 خو بیا هغه تاسو د سټرکچر مطابق خپل ټی پی ټاکئ ټیک ده اوس د دې په وړاندې مخامخ قیمت کوم ځای راغورځېدلی دې ځای نه غورځېدلی که نه ستا لومړی ټی پی به کوم ځای وي ستا لومړی ټی پی به همدغه ځای وي دوهم ټی پی دې کوم ځای به وي دوهم ټی پی به ستا بیا دا ځای اوسېږي انډرسټینډ ګوره نو ته د مارکیټ کې د سپورټ او ریزिस्टेंस په پیژندلو سره انټری کولای شي ښه اوس که ته سپورټ او ریزिस्टेंस ونه پیژنې نو تا لپاره د ټریډ فرصت نشته ځکه اوس دا زون ونه پیژنم دا زون اوس تاسو فرض کړئ تاسو سپورټ او ریزिस्टेंस نه مارک کړئ ٹھیک ده دوستی فتنه پوه شولای You were absent yesterday, that's why I'm asking you. That's why مطلب ته فتنه کوم چې ته پوه شې کې بند شولې دا کوم پرو پېښې وای خو تاسو ګورئ ښا فرض کړه تاسو سپورټ او ریزिस्टेंस به مارک نه کو ته نه پوهیږي په سپورټ ریزिस्टेंस باندې نو څه کېدل شي ته اوس ټریډ ته دلته داخليږي ها مثال فرض کی ترازی دلته داخليږي یا ټریډ ته دلته داخليږي یا ټریډ ته دلته داخليږي ته دې څه چوي ته دې څه والا چې هنګینګ مین خو جوړ شو کنه راځه بس څنګه وکم راځه بس یو ټریډ خو وګنه په دې زون کې ته راځي او په دې زون کې ته ټریډ کوي دې نټ د خدای اجر ورکینو اوس کتل چې زه انټری واخلم دې زون کې تاسو فکر کوئ څه به وشي ها دا وګورئ کما چې ته سپورټ او ریزिस्टेंस ټاکل نه وای زدا به خيونه ټاکم ها ٹھیک ده زدل ته انټری واخلم د بای انټری واخلم دلته چې واخلم مال ته لانګ انټری واغستله ها څه فکر کوئ زما قیمت زه یو خړم کزه فائدہ مند شوم ها هاور جوړ شو کنه موږ همر ته وکتلې بس موږ چې راځه بس بای بس انټریو کا او مخ کی ځا دا وسنه کتاب ډېر سترګو پراب کې مارکیټ نه او باسي دا سلغت درکې ته حیران پاتې شي ورته ځکه کوم از مارکیټ نه وباسلامه په اکاونټ کې د 10 روپۍ وی کرس مانجمنټ وکړي کې ختم بده کی او که د غټ ټریډ اغسته وی هم بده لمنځه یوسي that's why ته باید شو کې ته باید راشي ریزिस्टेंस وټاکي او سپورټ وټاکي نو دلته وز ته وګوره دلته مناسب چی شی و چې ټریډ وکم کې انتظار وکم انتظار باید وکم کنه د څه لپاره چې قیمت راشي کومه ځای ته very good چې قیمت دا راشي دې زون راشي صحیح ده او یا هم دې زون راشي
او د غمنس کې چې کوم ساعت کنه دلته زبر ټریډ نه کوم بیا ولی ځکه ما تاسو ته ویل کنه سکال بلاک زون دا شي دا به موږ سره بلاک زون دا په دې ساحه کې زه ټریډ کوم نو زه به هڅه ګامبلینګ کوم دې زون کې په دغه زون کې دا منځ کې دا ټول ګامبلینګ زون ده ښه ته به هڅه کې چې ته منتظر شې پاتې شي یا دلته پاتې شي یا دلته پاتې شي چې پرفیکټ سیټ اپ ځان پیدا کړي پرفیکټ ښه پرفیکټ سیټ اپ that's why support or resistance ډیر زیات پدې کې رول لري understand the breakout خپل پالیسی ده ښه چې کله بریکاوټ موږ راځي موږ تاسو د درس نه بعد بریکاوټ منځ راځي چې کله بریکاوټ منځ راشي بریکاوټ نه وروسته موږ منتظر پاتې کیږو موږ په بریکاوټ کې ډایرکټ ټریډ نه کوو هیڅ کلام خو بس ختمېږي نه تا کنفرمیشن نه راغسته that's why تاسو وایم چې کنفرمیشن د منتظر شه اوس دا ما سره ریزिस्टेंस د سپورټ د صحیح دا کینډل کومه د کلوز شو سور کینډل لګنه نو ما په سور کینډل څخه ټریډ نه کوم ما ته تاسو ویلي تاسو به تاسو کینډل ته منتظر پاتې شئ اکم کینډل سټ چې موږ ویلي سودا نه ولاغه ها دا یو کنه تاسو په دې بولش کینډل سټ ته منتظر پاتې کیږئ په سپورټ کې کله دې کنفرمیشن راغی ته بیا انټریو کا او که دې کنفرمیشن نو منتظر پاتې شه understand okay نو ته په منتظر پاتې کېږي چې تا ته یو سمبول یا ساين درکړل شي د ټریډ کولو دا وګوره هر یو تا ته یو ساين درکړي ها که زه دلته ټریډ کوم په دې زوم کې زه ټریډ کوم ما سره څه جوړ شوی دا وګوره ګوره دلته ریزिस्टेंस وګنه اوس اماد وګوره که زه ډایرکټ ټریډ وکم دا کینډل کوم ساين ما تر راګي دلته نه راګي کنه د سب ریزिस्टेंस نه بره کلوز شو ارسه وزنه غواړم ټریډ وکم ځکه ریزिस्टेंस نه بره کلوز شو ته وایټ کېدل شي وایټ وکا مثال کته نور نه پويږي بس ټول مسائل ته پويږي به ها اوس کته نه پويږي وایټ وکا چې به د پرایس څنګه شګر پرایس به ته راغی به د پرایس زون تر راغی چې زون تر راغی بیا منتظر پاتې شه چې قیمت څنګه شي تعالی ستاسو خوخي ساين درکې دا وګورم موږ د چی راغل دا no this one inverted hammer دا کنه this one inverted hammer دا inverted hammer دا وګورئ ما تاسو ته ویل کنه چې یو کوي تاسو انتظار وکړئ بیا this candle دا کنه وګورم هغه inverted hammer या shooting star मतलब इसका as well called no دغه تاسو منتظر پاتې شئ هم دې inverted hammer تاسو منتظر پاتې شئ او سو کې بیا هغه نه بعد تاسو د ټریډ سیټ اپ ځان ته برابر ورشي نه بعد راشه سیل پوزیشن موږ دې نه پلان کوو سیل بیا پس ته موږ دوه خبرې کوو بیا اول شي پلان دې پوری ټریډ ځان ته وخت ورمخه موږ ویل چې ټریډینګ ټول د صبر لوبه ده د صبر کې انتظار وکې تر هغه چې مارکیټ ستاسو په فیور باندې راشي ٹھیک ده اوس کتل تر خدای کړه مثال ممکن تور خطا شوی ویل دا بریکاوټ شو بیرته د خپل ټریډ څنګه کړه وای تاوان کې بند کړه وای نه ته منتظر پاتې کیږي هر څه کې ٹھیک ده چې منتظر پاتې شي تر به حوصله استا حتمن درځي ها یو بل صفت پدې کې دا کنه هغه مونږ چې وایو چې the level should be upwise da kana ka upwise okay yeah should be clear so we why the
کوم ځای چې موږ مارکو کنه دا چې چارت ته وګورئ تعالی چارت خپل ځان وخی ډیر واضح اوسېږي چې دغه جنس ما قیمت ډراپ شوی ده او له دغه نقطې نه زما قیمت پورته شوی ده. تا ته باید چارت دا صفتونه ولري چې کله چارت دا صفت ولري چې هغه تعالی ځان وخی چې دا وګوره ماته زه په دغه زون کې ښکته شوی یم په دغه زون کې پورته شوی یم. تاسو هم دې ته وګورئ ها تاسو هم دې چارت ته وګورئ دا چارت کلیر نه ده ډېر ګوره هر ځای تا ځان ښایي چې دې نه غورځېدلی یم انډرسټینډ دی ګوره ته چې چارت خلاص کړې تا ته باید چارت دا واضحه کړي چې زه ډېر له دغې ساحې نه ډراپ شوی یم او له دغې ساحې نه بېرته پورته شوی یم. په چارت کې باید بل صفت دا موجود اوسېږي ښه په کومه ساحه کې چې دا صفت موجود و ته به هغه جنس نه کې سپورټ او ریزسټنس ډرا کې انډرسټینډ دا به ستاسو لپاره بله د سپورټ او ریزسټنس د ډرا کولو یو ساین اوسېږي. ګاټ اټ ویری ګډ اوکې. یو بل موږ سره چې ډراسټیک موو ولري څه ولري یو بل موږ سره چې هغې ته موږ ډراسټیک موو وایو څه ورته وایو ډراسټیک موو ویر از داټ ما چې تاسو ته ولیکل نو دا موږ سره مهم دا ډراسټیک موو ولري څه ولري ډراسټیک موو کوم ځون کې چې موږ سپورټ او ریزسټنس ډرا کوو هلته باید قیمت په ډېر شدت سره راغورځېدلی اوسېږي قیمت په ډېر شدت سره نه وي غورځېدلی تاسو هغه زون مه مارک کوئ سپورټ او ریزسټنس سره ځکه هغه زون بیا اعتباري زون نه اوسېږي سپورټ ریزسټنس لپاره. اوس تاسو وګورئ دلته تاسو وګورئ که زه په دغه ځای کې سپورټ او ریزسټنس وټاکم دا وګوره دلته کوم داسې قوي موو نشته دغه ځای په دې زون کې دا وګورئ کوم قوي موو معلومیږي تاسو ته هېڅ داسې قوي موو نشته خو که زه دلته وټاکم دا زون وټاکم دا زون دې زونه قیمت څنګه شوی ده ډېر غورځېدلی ده نو په دغه ځای کې موږ سره یو ډراسټیک موو موجود دی دغه ځای کې دا وګورئ خیال مته ورته this is called drastic move okay چې په کومه ساحه کې داسې موو موجود اوسېږي ته کولی شي هماغه زون څنګه کې هماغه ساحه ته as a support او as a resistance ځان ته ډرا کې که دا صفت پکې نه وي ته بیا هغه زون ځان ته مه ډرا کوه ټیک ده ها باره تللی ده هر ځای کې داسې موو موجود و تاسو کولی شئ هغه څه نه کوئ هغه د سپورټ ریزسټنس تاسو مارک کوئ یا تاسو یا دسو کولی شئ تاسو دا زون مارک کوئ ځان ته اوس دا ټول هغه صفتونه دي چې په دې باندې تاسو کولی شئ چې سپورټ او ریزسټنس وټاکئ ښه که دې نه پکې یو صفت موجود او که خدای وکړي ډېر صفتونه موجود دي. اوس په دې کې ټول صفتونه موجود دي که نه په دې چارټ کې سوینګ های شته سوینګ لو پکې شته ډراسټیک موو پکې شته او بل هم چې ویلئ چې د لیول شوډ بي اپ وایز وي که نه باید ډېر څرګند اوسېږي دا ټول په دې کې موجود دي. نو ګوره په یو چارټ کې څومره صفتونه راغله ته د ټولو صفتونو په بنیاد باندې کولی شي چې دا چارټ ځان ته ته په دې کې ځان ته سپورټ او ریزسټنس سپاټ کې ایزلی کولی شي باید ته سپاټینګ وکړي ریزسټنس ان سپورټ ته پکې ډرا کولی شي ګاټ اټ سو دس از کالډ ډراسټیک موو مطلب کوم زون چې ته مارک کوې باید هغه ځای نه قیمت ډېر په شدت سره راوغورځېږي انډرسټینډ بیا ته کولی شي چې هغه زون ته ځان ته مارک کړې او که په شدت سره نه یې غورځېدلی پرایس نه نو مې مارک کوه هغه کې به ستا خیر موجود وي چې ته هغه زون ځان ته مارک نه کړې ګاټ اټ
any problem په دې پورې دواړه خانه کنه دواړه طرفونه دغه تاسو وګورئ په دې کې هر څه کې مثال کولای شئ چې وصل ته دلته پرایس پورته شوی کنه ډراسټیک موو شته ډراسټیک موو نشته کنه ډراسټیک موو هغه موو چې د مارکیټ سټرکچر ته مکمل تغییر ورکړي تا ٹھیک ده اوس اوچته د ځان خي ها دا وګوره کنه او دا وګوره ها فهم دا ورته دې زم ته وګورم قیمت پکې اپ ډاون شوی ده قیمت پکې خطا شوی پورته شوی ده پکې خو دې موو غټ موو پکې نشته ته دا زون ځان ته سپورټ او ریزिस्टेंस مارکی نو ته کولای شي چې هغه زون ځان ته مارکی چې هغه جن غټ باونس منځ راغلی چې راغلی باونسینګ منځ راغلی هغه قدم منځ دا هغه ساينه واقع شوی اوسېږي got it any problem بس ویم رقم دا تاسو پریکټیکل چارت ته وېسئ او دا کوم صفاتونه چې موږ ویلې کوم صفاتونه شول نمبر 1 شو who can tell me number 1 swing high and swing low دا به تاسو وګورئ نمبر 2 شو multiple rejection way number 3 the level should be upwise okay or clear by dear वाज़ेह हो उसी okay and number 4 drastic move okay or bouncing बाउंसिंग उसी हाँ दा هغه ځای څنګه شولېږي په کوم طرف ته خپل اپوزیټ ډایرکشن باندې کوم باندې اپوزیټ ډایرکشن باندې ښه خپل مخالف جهت ته څنګه کړی وي ډراسټیک موو کړی وي یا باونسینګ کړی وي ٹھیک ده مثال قیمت کله روان دي څنګه شي برشي مخالف جهت شو کنه دا وګورم د روانو یلمی پورته یلمی خطرش this is going to be enough for today if there's any problem you can ask me تاسو assignment شې شو